یوسف بن تاشفین. لیکوال نسیم حجازی. ژباړن محمد زبیر شفیقی. لوستونکی فضل ربی احمدی. شپږدېرشمه برخه. د یوسف بن تاشفین د ناول ګرانو مینوالو السلام علیکم. قدرمنو دوستانو، تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې سعد افریقا ته ولاړ او څه موده د خپل کور له احوال څخه ناخبره و چې پس له څه مودې د الیاس دوی نوکر لیکونه وروړل او په لیکونو کې لیکل شوي و چې احمد، حسن او ادریس ستا له تګ څخه وروسته ونیول شول او زیاته جزا ورکړل شوې وه تر څو ستا په هکله معلومات ترې واخلي، مګر دوی راز نه و ورته ویلی او بیرته خوشي شول. بل پلو له هغه خوا څخه هم سعد دوی ته لیک راواستولو او ویل یې چې په نږدې راتلونکي کې به زه د یوسف بن تاشفین سره ووینم او هیله لرم چې انلیس به له دغه ستونزو څخه خلاص شي. قدرمنو دوستانو، اوس راځو د دغه خواږه او د یو ملت ته راویښوونکي ناول بله برخه اورو. یو ماښام سعد بن عبدالمنعم د کښتۍ پر مخ په تخته ولاړ و او د جنوب پر افق یې د ساحلي غونډیو تتې منظرې ولیدلې. د کپتان له خولې ورته معلومه شوه چې کښتۍ خپل منزل ته نږدې شوې ده. د ساحل تتې منظرې د شپې په تیارو کې ډوبې شوې او سعد د اسمان د ستوریو پر لور وکتل. د کښتۍ کپتان ګړندی وې او بلې خواته ګرځېده او ماڼوګانو ته یې لارښوونې کولې. ناڅاپه یوه ماڼو په لوړ غږ وویل: خبردار، پر څنډه رڼا ښکاري. لږ ځنډ وروسته کپتان او نورو ماڼوګانو پر جنوبي ساحل غیر معمولي رڼا لیدله چې ورو ورو پراخېدله. لږ ځنډ وروسته دوی وپوهېدل چې پر ساحل ډیر لوی اور بل دی. کپتان وویل: دغه رڼا له کلا نه لرې نشي کیدی، داسې ښکاري چې زموږ کومې کښتۍ اور اخیستی دی. د کپتان اټکل رښتیا شو. یو ساعت وروسته دوی وسوځېدونکې کښتۍ ولیدله. اور ورو ورو خپ شو، خو لږ ځنډ وروسته د دوو نورو سوځېدونکو کښتیو پر شاوخوا کپتان څو وړې کښتۍ ولیدلې چې سوځېدلې. کپتان سمدستي چیغې کړې: د کښتۍ بادبانونه وغورځوئ او لنګر واچوئ، موږ وړاندې نشو تلای. سعد هم د ماڼوګانو او کپتان په څیر پریشانه و. هغه کپتان ته نږدې ورغی، ترې ویې پوښتل: دا څه خبره ده؟ کپتان ځواب ورکړ: ته یې وینې، دښمن مو په سمندري هډۍ یرغل کړی دی. هغوی به یوازې پر کښتیو برید نه وي کړی، بلکې باور مې دی چې د وچې له لوري به یې زموږ کلا کلا بنده کړې وي. دومره کښتۍ دوی له کومه راوستې؟ ته خبر نه یې چې د اروپا ډېر سمندري غله زموږ له دښمنانو سره ملګري شوي دي؟ اوس ته غواړې څه وکړې؟ زما لومړنۍ ذمهواري دا ده چې دغه کښتۍ د دښمن لاس ته ونه لویږي. د خدای شکر دی چې دلته لږ وړاندې نه و رارسېدلې، که نه موږ خو د یوې معمولي کښتۍ مقابله هم نشو کولی. سعد وویل: دا خو حتمي نه ده چې کومو کښتیو اور اخیستی دی هغه دې زموږ وي، امکان لري دا د دښمن کښتۍ وي. کپتان وویل: زه خبر یم چې دلته یوازې هغه کښتۍ راستول شوې وې چې د اړتیا وړ سامان پکې بار و. زموږ د جنگي کښتیو یوه برخه د تونس پر ساحل دی او نورې په سمندر کې ګزمې کوي. بیا هم زه څوک استوم او احوال یې اخلم.
که څه خطر و موږ ته له دې پرته بله لاره نشته چې بیرته ستانه شو او چیرته کوم خوندي ځای وګورو. لږ ځنډ وروسته چې له لویې کښتۍ نه یوه بله وړوکې کښتۍ لاندې سمندر ته کوزه کړای شوه او د کپتان د لارښوونو له اورېدو وروسته 4 تنه ماڼوګان پر کښتۍ کې سپرېدو ته چمتو شول. نو سعد وویل زه هم غواړم له دوی سره ولاړ شم. تاسو دوی ته ووایئ چې که دوی څه خطر هم وویني نو ما دې پر څنډه کوز کړي. کپتان ورته وویل ته څه غواړې؟ زه غواړم کلا ته ځان ورسوم. ګوره ته ډېر لوی خطر ته ځان ورکوې. زما باور دی چې دښمن به د وچې له لوري کلا بنده کړې وي. که زما کسان تا پر ساحل چیرته خوندي ځای کوز کړي هم د دښمن له لیکو تېرېدل او کلا ته ځان رسول به د معجزه وي. له کپتان سره تر لږ بحث وروسته سعد په پرېکنده لهجه وویل زما هدف دې کلا ته رسېدل دي او د دې لپاره زه هر ډول خطر منلو ته چمتو یم. کپتان وویل ډېره ښه ده ته تلای شې، خو که زما کسانو څنډې ته په تلو کې څه خطر لیده نو سمدستي به بیرته راګرځي. سعد وویل زما لامبوز دا ده. کپتان ماڼوګانو ته وکتل او ویې ویل ګورئ هره شیبه وخت راته زیات ارزښتمن دی. که تاسو ولیدل چې دښمن له وچې هم پر کلا برید کړی نو سمدستي بیرته راستانه شئ. که نه د کلا ساتونکو ته زما دا پیغام ورسوئ چې په دې وضع کې زه کښتۍ څنډې ته نشم دروستلی. له دې ځایه کوم 2.5 میله لرې زموږ یو بل پوځي مرکز دی. زه به له هغه ځایه د پوځي کښتیو مرسته راسره کړم او په بیړه به ځان را رسوم. که تاسو ولیدل چې یرغل راوړونکي سره تیت او پرک شوي دي او کښتۍ ته په وړاندې بولو کې څه خطر نشته نو د کلا په برجونو کې رڼا وځغلوئ. په ساحل کې د یوه تنګ خلیج وروستۍ څنډه پر هغه ګړنګ لګېدله چې کلا پرې جوړه وه. یرغل کوونکو د مرابطین 3 کښتیو ته اور اچولی و او یوه خپله کښتۍ هم له لاسه ورکړې وه، خو ساحل یې نیولی و. اوس دوی پر کښتیو سپاره په سمندر کې د دښمن پر پاتې پوځیانو او ماڼوګانو پسې شول. پر ساحل هم پیرې ولاړې وې چې که به کوم سرتیري په لامبو تر څنډې ځان ورساوه نو دغه پیردارانو به پر غیشو وویشتل. سعد او ملګریو یې له څنډې لږ لرې خپله کښتۍ ودروله او وضع یې وڅارله. بالاخره یوه بوډا ماڼو وویل زموږ د کپتان اټکل پر ځای و. دښمن یوازې زموږ پر کښتیو برید نه دی کړی بلکې د وچې له لارې یې کلا بنده کړې ده. کښتۍ لویدیځ لوري ته بوځه. موږ به سعد هلته په یوه خوندي ځای ښکته کړو او بیرته به ځو. د کلا نه لویدیځ لوري ته 2.5 میله لرې هغوی کښتۍ څنډې ته ورنږدې کړه او سعد له خپلو ملګریو سره تر خدای پامانۍ وروسته پر شګلن ساحل ښکته شو چې اوبه یې تر ملا پورې رسېدلې. بوډا ماڼو ورته وویل زویه که ته د سهار تر رڼا پورې کلا ته نه وتلې نو بیا به دلته تر لرې لرې ځایه تا ته د پناه او پټېدو ځای نه وي. پر څنډه به د دښمن سرتیري ډېر څک وي، ځکه خو ستا هڅه باید دا وي چې ځان زر تر زره د کلا جنوب لوري ته ورسوې. هغه لوري ته هم که د دښمن پوځ راټول وي هم د شپې په تیاره کې به څوک پر دې نه پوهیږي چې ته پردی یې. زه تا ته دا نشم ویلی چې کلا ته ته څرنګه ننوتلی شې. که کلا د سمندر په څیر د وچې له لوري هم کلا بنده وي نو د شپې له لوري به څوک دروازه درته خلاصه نه کړي او د سهار په رڼا کې به خدای خبر دی چې ستا پایله څنګه وي. زه خو اوس هم دا غواړم چې ته بیرته له موږ سره ستون شه. سعد وویل تاسو زما غم مه کوئ او بیا روان شو. چې څنډې ته ورسېد سعد په ریګونو پړ مخې پرېوت او تر څه ځنډه یې سترګې په تیاره کې یوې او بلې خواته اړولې او بیا پر ګونډو او څنګلو وړاندې وخوځېد. پر ریګونو چې څو ګزه وړاندې ولاړ د یوه کمره په مخ کې ودرېد. په تیاره کې هغه پر کمره د ختلو لاره ونه مونده. د کلا پر لور وړاندې تله له خطره ډک بلل. د لویدیځ لوري ته له ګړنګ سره جوخت روان شو. یو ځای ودرېد او په کمره یې د ختلو نیت درلود چې خپل ښي لاس ته څو ګامه لرې یې څه شی ولیدل
او زړه یې په درزه شو. د غیشو له کڅوړې یې غیشی راواخیست او په لینده کې یې کېښود. په نرمو ریګونو پرېوت او ورو ورو وړاندې وښوید. هلته یوه کښتۍ وه او څو مړي هم تیت او پرک پراته وو. سعد وپوهېده چې دا د کومې لویې کښتۍ د ماڼوګانو وروستۍ تکیه وه او دغه خلک له هغو یرغلګرو وحشیانو پرته بل چا نه دي وژلي. دی پر دې هم وپوهېدو چې دښمن تر لرې ځایه د ساحل څارنه کوي. تر لږ چورت وروسته د په ګړنګ د ختلو اراده پرېښوده او پرېکړه یې وکړه چې لږ نور هم لویدیځ لور ته وړاندې ولاړ شي. چې د جګېدلو اراده یې کوله په ریګونو یې څه خوځېدونکي شی ولیدل. چې په ځیر یې ورته وکتل، یو سړی و چې پر ځمکه ښویېدو او د ده پر لور را روان و. سعد یو مړی په مخه کې ورکړ او پر غیش یې پر هغه نښه ونیوه. خو ډېر زر دی وپوهېدو چې د هغه مخه د کښتۍ پر لور ده. چې کښتۍ ته ورنږدې شو، یوې او بلې خواته یې وکتل او بیا راجګ شو او کښتۍ د اوبو پر لور ټیل وهله. کښتۍ له اوبو نه څو ګامه لرې په ریګونو کې نښتې وه او له یوه تن نه زیاتو کسانو ته اړتیا وه چې سمندر ته یې ورسوي. هغه سړي چې تر لږ ځنډه زورونه ووهل مایوس شو او همالته کېناست. بیا چې د اوبو څپه راغله نو دی په بیړه راجګ شو او بیا یې پر کښتۍ زورونه پیل کړل. خو د اوبو څپه دومره سپکه وه چې دی بریالی نه شو. ناڅاپه د ګړنګ له سره چا غږ وکړ او هغه سړی سمدستي د کښتۍ تر شا پټ شو. کوم چا په بربري ژبه وویل: موږ تر لرې لرې ځایه ولټوه او راغلو. زما په ګمان به هغه دلته شاوخوا چیرته وي. موږ یوه سړي ته باید دومره اندېښمن نه شو. نن مو دومره ښکار وکړ چې څومره مو زړه غوښتل. د دوهم تن غږ راغی: هغه زموږ 3 تنه وژلي دي. کاشکې چې موږ ته معلومه وای چې هغه د کښتۍ دننه پټ دی. ناڅاپه د زمري په څېر ښکاره شو او د سترګو په رپ کې زموږ 3 انډیوالان ووژل او په تیارو کې ورک شو. یو بل غږ اوچت شو: اوس شورماشور هیڅ ګټه نه لري. هغه ځان نشي ژغورلی. که د سمندر کب نه وي نو چې رڼا شي پیدا به یې کړو. اوس 2 تنه دلته پاتې شئ، کیدای شي هغه کښتۍ ته راشي. له لږې چوپتیا وروسته یوه تن بیا وویل: آیا دا غوره نه ده چې دغه کښتۍ خپلو کښتیو ته بوځو؟ چا له لږ وړاندې نه ځواب ورکړ: نه، موږ کښتۍ ریګونو ته راکش کړې ده. یو تن یې سیند ته نشي کشولی، او که هغه هڅه وکړي هم نو له دې ځایه به ستاسو د غیشو تر دم لاندې وي. تاسو ورته بیدار اوسئ، کیدای شي همدغه د دښمن د ځواکونو امیر وي. چې د سعد پر دې باور شو چې پر کړنګ پاس یوازې 2 تنه پاتې دي، نو د لمدو ریګونو یو موټی د کښتۍ لور ته ور وغورځول. د کښتۍ تر شا پټ سړي سر راپورته کړ او یوې او بلې خواته یې وکتل. سعد خپ په عربي ژبه وویل: ویرېږه مه، زه ستا دوست یم. ته همالته اوسه، زه درځم. سعد کرار کرار وښویېدو او کښتۍ ته ورنږدې شو. ویې ویل: زه په هغه کښتۍ کې راغلم چې له سبتنه یې دې کلا ته د اړتیا وړ شیان را رسول. هغه سړي ترې وپوښتل: هغه کښتۍ چیرته ده؟ هغوی چې دلته خطر ولید بیرته ولاړل. د کښتۍ کپتان زه تر څنډې پورې راورسولم. اوس ته زما لارښود یې. نااشنا د کښتۍ له ډډې راوښویېد. سعد ته رانږدې شو او ویې ویل: که ته زموږ ملګری وې نو دا دې غلطي وکړه چې کښتۍ دې پرېښوده او دلته راغلې. اوس چې سهار شي ته به د هر کمره تر شا د دښمن غیشي ویشتونکي ووینې. سعد وویل: د سهار له رڼا مخکې موږ ډېر څه سنجولی شو. هغه سړي وویل: اوس موږ ښایي له دې پرته پر نور څه فکر ونه کړی شو چې دوی به سهار موږ په څه ډول وژني. ما له ډوبېدونکي کښتۍ نه ځان راویست او دلته راورسېدم چې دوی په کمین کې ناست وو. چې دلته مې د خپلو 5 تنو ملګریو مړي پرېښودل او پر کمره وختم، راته معلومه شوه چې وړاندې د دښمن بې شمېره پوځیانو ګزمې کولې. تر هغو وروسته تر ډېره وخته زه په یوه کنده کې پروت وم. بیا مې کښتۍ خپله وروستۍ تکیه وبلله او بیرته راغلم.
اوس دوی پر کمره 2 تنه پیرداران راته کینولي. نور موږ ته د وړاندې او یا شاته تلو هیڅ لاره نشته. سعد وویل ګوره زموږ لومړی کار دا دی چې له هغو 2 تنو نه ځانونه بېغمه کړو. ما پر یوه خبره فکر کړی دی، ته ځان حملې ته چمتو کړه. سعد دا وویل او توره یې راوکښله. بیا په پرېوتو کې له کښتۍ نه لږ لرې شو او د ټپیانو په څېر یې زګیروي پیل کړل. پر کمره ناست یو پیردار خپل ملګري ته وویل ای واوره کوم کمبخته تر اوسه ژوندی دی. سعد له زګیروي سره په لوړ غږ وویل اوبه اوبه. پیردار چیغې کړې ودرېږه اوس به اوبه در باندې وڅښم. پیرداران له کمره نه راکوز شول او په منډه وړاندې ورغلل. سعد چوپ شو. هغوی تورې راوکښلې او دلته هلته تیت پرک مړي یې لټول. په دې کې سعد او د هغه ملګری راجګ شول او پر دوی ورغوټه شول. د سترګو په رپ کې د هغه تنې پر ځمکه رپېدلې. د هغو 2 تنو له وژلو وروسته سعد او د هغه ملګری حیران دریان ولاړ وو او یوې او بلې خواته یې کتل. د کلا لوري ته د خلکو کریږې او فریادونه لږ شوي وو. نااشنا ورته وویل ستا څه اراده ده؟ سعد ځواب ورکړ ستا له راتلو مخکې ما کلا ته د تلو پر امکان فکر کاوه، خو اوس ښه دا ده چې ته لاره راوښیې. نااشنا وویل موږ دواړه د تقدیر لارښوونې تاړ یو. دښمن کلا له 4 لوریو کلا بنده کړې ده. خلیج د دوی د کښتیو پر واقع دی. پر شاوخوا غونډیو او کمرونو هم د دوی کسان واکمن دي. که موږ د شپې په تیاره کې د کلا تر دیوالونو پورې ځانونه ورسولای شو هم دا امکان نه لري چې د دښمن د پوځونو په شتون کې دننه ننوتلی شو. که موږ کښتۍ اوبو ته ورټېل وهو او له دې ځایه د تلو هڅه وکړو نو تر سهاره به زیات لرې ولاړ نه شو. دوی چې کښتۍ دلته ونه ویني خامخا به راپسې راشي. لږ ځنډ مخکې ما فکر کاوه چې په کښتۍ کې به 2 میله لرې لویدیځ لور ته ځان وباسم او بیا به څنډې ته راشم او د دښتې مخه به ونیسم. خو اوس فکر کوم چې دغه هڅه به خطرناکه وي. اوس وروستۍ لاره دا ده چې موږ د جنوب لور ته مخه کړو. زموږ د پوځ پړاو له دې ځایه 40 میله لرې دی. که په کوم ډول موږ تر هغه ځایه ورسېدای شو نو ژغورل کېدای شو. سعد وویل راځه نور ځنډ مه کوه سهار نږدې دی. نااشنا له څه ویلو پرته مخکې شو، خو چې څو ګامه ولاړل د سعد ورته پام شو چې هغه ګوډ ګوډ روان دی. دی ور وړاندې شو او تر مټ یې ونیو او ویې ویل ته ټپي یې؟ هغه ځواب ورکړ چې ما سوځېدونکې کښتۍ پرېښوده او په دې کښتۍ کې سپرېدم. د دښمن یو غیشه مې په ورانه ونښت. غیشه مې یوه ملګري ویوست، خو په رګونو کې شخوالی احساسوم. تر لږ مزله وروسته به ښه شم. چې ګړنګ ته نږدې شول سعد خپل ملګري ته وویل چې همدلته تم شي او په خپله پر کمره وخوت. بل لوري ته یې ښه څار وکړ او بیرته راغی او ملګري ته یې وویل راځه. کوم 2.5 میله چې وړاندې ولاړل سعد د خپل ملګري له څوکه مزله نه وپوهېدو چې هغه په زحمت دی. لږ ځنډ وروسته هغه ورته وویل دا مناسبه نه ده چې ته زما لپاره ځان په خطر کې وغورځوې. زه ستا سره ملګرتیا نشم کولی. ما همدلته پرېږده. د 2 تنو تر مرګ دا غوره ده چې یو ځان وژغوري. امکان لري ته د پوځ امیر ته ځان ورسولی شي او د کلا ساتونکي ژوندي وژغورل شي. سعد وویل ته پر خدای توکل وکړه. کیدای شي تر ډېر لرې ځایه د تلو زحمت ونه ګالې. د سعد هڅونکو خبرو هغه ته همت ورکړ او سره له دې چې ډېر په زحمت و خو ښه ګړندی ورسره روان و. د سهار نښې راڅرګندېدلې. تر کوم 1.5 میل نور مزله وروسته سعد او د هغه ملګري کیڼ لوري ته په یوه دره کې د دښمن د پوځ یو لوی پړاو ولید. د دې لپاره چې دوی د دښمن له نظره پټ وي ښي لوري ته یې د کمرونو او ګاټو د غونډیو هسکه ټیټه لاره ونیوه. د سهار د رڼا له زیاتېدو وروسته د دوی تګ هم ګړندی کېدو. سعد خپل ملګري ته مخ ور واړاوه
ناآشنا د ډېرې زړه وړونکې څېرې خاوند و. هغه په عمر کې هم تر سعد زیات مشر نه و. پر سعد د هغه مناسبو اندامونو او غنم رنګې څېرې او شاهیني نظر ډېره اغېزه وکړه. ورته ویې ویل: ته ډېر په تکلیف یې. زما باور دی چې لږ نور ولاړ شو نو له خطره به ووځو. ګوره، خدای زموږ مرستندوی دی. دښمن د شپې څومره څک و او اوس څومره غافل دی. هغه پر خپلو وچو شونډو ژبه راتېره کړه. ویې ویل: د دوی ټول پام د کلا لور ته دی. بیا هم موږ تر څو د دښتې پر لور مخه نه کړو باید ځانونه خوندي ونه ګڼو. ما تنده ډېر ځوروي. اورېدلې مې و چې له کلا نه لږ لرې لویدیځ لوري ته یوه وړوکې چینه ده. زما په ګمان به هغه دلته چیرته نږدې وي. که څو غړپه اوبه پیدا شي نو کیدای شي تر لږ لارې در سره ملګرتیا وکړای شم. خو ویرېږم چې هلته هم د دښمن کسان نه وي. بیا هغه لږ ځیر شو. ویې ویل: واوره. سعد څک شو او خپل ملګري ته یې وکتل. ویې ویل: زما په خیال خو دا د اوښانو رمباړې دی. ته همدلته اوسه، زه یې اوس معلومات اخلم. سعد په منډه پر یوه غونډۍ وخوت. د ده ملګری د یوې ډبرې تر څنګ کښېناست. لږ ځنډ وروسته سعد همداسې په منډه راغی او ویې ویل: راځه، تا ته مې د اوبو او سپرلۍ دواړو بندوبست وکړ. چینه د دې غونډۍ شاته ده او هلته یوه سړي اوبه پر اوښانو بار کړې او راووت. که موږ لږ وړاندې دلته را رسېدلي وای نو د تنګې درې په کوم ګرځندي کې به مو راګیر کړی و، خو اوس به لرې تللی وي. موږ به د کوم بل چا انتظار کوو. لږ ځنډ وروسته سعد او د ده ملګری د هغه درې پر لور چې چینه پکې وه د یوې مخځوړې ګرځندي ته ورسېدل. سعد خپل ملګری هلته پرېښود او بیا پر غونډۍ وخوت. کله چې د چینې څخه د اوښانو نوی کاروان روان شو د خپل ملګري ته په لاس اشاره وکړه او لاندې ورکوز شو. سعد غیشی په خپله لنده کې کېښود. ویې ویل: 2 تنه له 4 اوښانو سره را روان دي. نااشنا سړي توره راوایستله. ویې پوښتل: پر چینه نور څومره کسان دي؟ کوم 15-20 تنه به وي. د اوښانو شمېر یې ښایي 2 چنده وي، خو چینه له دې ځایه ډېره لرې ده. تر څو بل کاروان راځي موږ به لږ تر لږه 1.5 میل لرې تللي وو. نور لاره راښودل ستا کار دی. خدای چې موږ ته سپرلي راولېږي نو لارښوونکی به هم راته پیدا شي. په دښته کې له دغو خلکو پرته بل څوک موږ ته ښه لاره نشي راښودای. موږ باید هڅه وکړو چې له اوښانو سره دغه کسان هم ونیسو او راسره بویځو. کله چې لږ وړاندې د 2 تنو په منځ کې خبرې دوی واورېدې، سعد او ملګری د پیچومي په ګرځندي کې د یوې ډبرې شاته پټ شول. یو کوچي د مخې د اوښ پړی نیولی و. 2 تن یې د 2 اوښ تر شا را روان و. چې 2 سړی ګرځندي ته راورسېد د سعد ملګری ناڅاپه د ډبرې له شانه راجګ شو او د هغه په ټټر یې د تورې څوکه کېښوده. سعد وړاندې ورغی. لومړي سړي ته یې پر لنده نښه برابره کړه او په بربري ژبه یې وویل: ودرېږه. هغه ټکان وخوړ. شاته یې ور وکتل او له ورختایۍ نه یې د اوښ پړی پرېښود. سعد وویل: اوښ تر جلب ونیسه او ښي لاس ته روان شه. که وتښتې او شور ګډ کړې نو وبه وژل شې. خنجر دې وغورځوه، زر کوه. بربري چې خپل ملګری هم تر ژوند مرګ ته نږدې ولید، سمدستي یې د سعد خبره ومنله. خنجر یې وغورځولو. اوښ یې تر پړي ونیو او ښي لاس ته وګرځېد. سعد او د ده ملګري هغوی وګواښل او ویې ویرول چې اوښانو وځغلوي. نږدې 300 ګزه په یوه هسکه ټیټه لاره له تلو څخه وروسته د یوې غونډۍ څنګ ته ورسېدل او ډاډمنه ساه یې واخیسته. بربریانو د دوی په امر اوښان ودرول. سعد خپل ملګري ته وویل: ته اوبه څښلی شې؟ نه، اوس باید بیړه وکړو چې لږ وړاندې ولاړ شو اوبه به وڅښو. د مشک په پرانیستو او تړلو وخت تېرېږي. سعد وویل: آیا ستا په ګمان د 4 اوښانو اوبه زموږ له اړتیا زیاتې نه دي؟ نه، زیاتې اوبه به اوښانو ته پکار شي.
کیدای شي زموږ مزل زموږ له اټکل زیات اوږد شي. بیا د سعد ملګري بربریانو ته وویل که تاسو په آرامۍ او شرافت زموږ خبره ومنئ نو ژوند به مو خوندي وي. موږ غواړو د امیر یوسف د لښکر پړاو ته ځانونه ورسوو. که تاسو موږ هلته ورسوئ زه در سره ژمنه کوم چې خوشي به مو کړو او خپل اوښان به مو بیرته درکړو. خو که مو دوکه را سره وکړه او یا مو د تیښتې هڅه وکړه نو وبه وژل شئ. یوه بربري وویل موږ د خپل سردار له ظلم څخه مجبور شو چې په جګړه کې برخه واخلو. که تاسو وعده کوئ چې د مرابطین امیر به موږ ته پناه راکړي نو موږ په خپله خوښه تلو ته در سره تیار یو. زه وعده کوم تاسو هم په اوښانو سپاره شئ او زموږ په مخه مخه کې روان شئ. هغه دا وویل او بیا یې سعد ته وکتل او په عربي یې ورته وویل ته پام کوه تر اوسه د دوی په وعدو زما باور نه راځي. سعد پر یوه اوښ سپور شو ویې ویل ته ډاډه اوسه زما یو غشی به هم تش ولاړ نه شي. درنو دوستانو زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.